ایران دوه عجیبه کارونه کړي. اول یو نوی موزایل یې جوړ کړی دی چې ورته ډانسینګ موزایل وایي. دا چې کله په هوا کې ځي ګډیږي او دا سختوي چې تاسو دا موزایل له منځه یوسئ او همدا موزایل یې په اسرائیلو کارولی. یو موزایل خو یې داسې دی چې کله اسرائیلو ته ورغلی چوېدلی نه دی او د اسرائیلو خلک پرې راټول شوي د هغې نه وروسته یې انفجار کړی. 200 نه ډېر خلک په اسرائیلو کې زخمیان او په لسګونه یې له منځه وړي. پخوا د ایران موزایل 2000 کیلومتره رسیدل، خو دا ځل یې د 4000 کیلومترو نه ډېر واټن وهلی. دا یعنې که اوس ایران وغواړي بسته اروپا درزولی شي. او جالبه خبره دا ده چې د دې دوه نوو راکټونو آزمایلو اوس په ټولې نړۍ لړزه راوستې او د ټرمپ نه یې لاره ورکه کړې. ټرمپ ګواښ کړی و چې که 48 ساعتو کې ایران د هرمز تنګی خلاص نه کړي نو ښه کار به ونه شي. د دې ګواښ نه لا یو ساعت نه تیریږي ایران یې بیرته په ځواب کې ویلي که مو چیرته زموږ برېښنایي بټۍ ویشتلې او دې ګواښ ته هم دوام ورکه ستاسو ټولې معلوماتي زیرمې په عربي هیوادو کې ولو. دا یعنې امازون درته له منځه وړي، ګوګل درته له منځه وړي، فیسبوک درته له منځه وړي او بیرته به مجردان د نوکیا موبایلونو څنګ کې ناسي او مالونو ته به مسجې کوي. هغه موبایل هم شاید انتن ورنکي.